السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نقیب الله کاکړ سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، ځینې خلک لمونځ ډیر په بې پروایي سره کوي. کله چې رکوع ته ځي یوه ثانیه هم نه ګیریږي، سر ښکته کړي بیرته سر پورته کړي. همدارنګه چې کله سجدې ته ځي تندی په ځمکې ولګیږي او بیرته یې راپورته کړي. د داسې خلکو لمونځ شرعا څنګه دی؟ رکوع او سجده دا په لمانځه کې دواړه فرض دي. نو که رکوع ادا شوه لمونځ یې شوی، او که رکوع ادا نه شوه لمونځ یې نه دی شوی. همدارنګه سجده په لمانځه کې فرض ده. که سجده ادا شوه لمونځ یې شوی، او که سجده ادا نه شوه لمونځ یې نه دی شوی. الله تعالی په صورت حج کې 78 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. ای مؤمنانو رکوع او سجده وکړئ. همدارنګه د ترمذي، د ابن ماجه، د نسائی او د ابو داود حدیث دی. راوی د حدیث ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی نه صحیح کیږي مونځ د هغه کس چې په رکوع او سجده کې ملا نه نیغوي. نو هغه ورونه چې په رکوع کې صرف سر ښکته کوي اما د خپله ملا نه برابروي، هغوی دې په دې پوه شي چې لمونځ یې نه دی شوی. همدارنګه په سجده کې همدارنګه هغه ورونه چې د رکوع نه کله راپورته کیږي پوره نیغ نه درېږي، یا د لومړنۍ سجدې نه راپورته کیږي دویمې لپاره پوره نه کینی، دوی تعدیل د ارکان نه دی مراعت کړی، واجب یې تر کړي، د دوی لمونځ هم نه دی شوی. ډیری ورونه او خویندې داسې دي چې رکوع نه لږ سر راپورته کي بیا سجدې ته رواني، یا د سجدې نه لږ سر راپورته کي بیا دویمې سجدې ته روان دي. دوی دې په دې باندې پوه شي چې د دوی لمونځ نه کیږي، ځکه دوی ترک د واجب کړی قصدن، او د دوی مونځ واجب الاعاده دی چې بیرته یې راوګرځي. همدارنګه د مسلم او د ابو داود حدیث دی. د حدیث امام مسلم په کتاب الصلاة کې الاعتدال فی السجود و وضع الکفین په دې کې روایت کړی. راوی د حدیث حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مونځ کولو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په رکوع کې سبحان ربی العظیم او په سجده کې سبحان ربی الاعلی لوستلو. همدارنګه تبرانی حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی بکرة رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصبح في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 وفي سجوده سبحان ربي الأعلى 3. ابو بکرة رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په رکوع کې سبحان ربي العظیم 3 ځله او په سجده کې سبحان ربي الاعلى 3 ځله لوستلو. اما موږ سر مو رکوع ته ښکته کړی نه وي، یو وار موږ سبحان ربي العظیم لوستلی نه وي، بیا مو سر د رکوع نه پورته کړی وي. همدارنګه په سجده کې موږ یو وار سبحان ربي الاعلی لوستی نه وي، راپورته شوي یو او دویمې سجدې ته روان یو.
همدارنګه د ابو داود او د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې یو کس په تاسو کې رکوع کوي او په رکوع کې سبحان ربی العظیم 3 ځله ووایي نو د ده رکوع کامله شو. نو په دې باندې پوه شئ که د 3 ځلو نه کمه یې هغه رکوع ناقصه ده اگر که فرض ادا کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ادنا تعداد دی. ته کولی شې چې 5 ځله 9 ځله 9 ځله 11 ځلې ولولي. او کله چې سجده کوي او په سجده کې سبحان ربی الاعلی 3 ځلې ووایي نو د ده سجده کامله شوه او دا ادنا تعداد دی. موږ هغه ادنا تعداد هم نه وایي. نو ورونو او خویندو چې کله زحمت وباسئ او دس کوئ د الله رب العزت دا ویرې نه تاسو په لمانځه باندې درېږئ نو لمونځ په هغه طریقه باندې وکئ چې هغه طریقه تاسو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درښودلي. اما که ستاسو قرائت معلوم نه وي، تعدیل د ارکانو نه وي معلوم، رکوع او سجده مو نه وي معلوم، بیا نو تاسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وینا مطابق بدترین غله یاستئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ډیری لمونځګزار دی چې کله لمونځ وکړي د هغوی لمونځ په یوه پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي او د دوی په مخ باندې ویشتل کیږي. وجه دا ده چې رکوع په صحیح طریقه باندې نه ادا کوي، سجده په صحیح طریقه باندې نه ادا کوي، تعدیل د ارکانو صحیح نه دی، قرائت صحیح نه دی. نو ځکه د ده لمونځ په یو پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي او د ده په مخ باندې ویشتل کیږي. چې رکوع ته ځئ ډېر په اطمینان باندې رکوع ته لاړ شئ، کم از کم 3 ځلې سبحان ربی العظیم ولولئ. او کله چې د رکوع نه سر پورته کوئ ښه مستقیم ودرېږئ، سمع الله لمن حمده ووایئ. کله چې سجدې ته ځئ ښه په آرامه باندې سجدې ته ولاړ شئ، کم از کم 3 ځلې سبحان ربی الاعلی ولولئ. او چې د سجدې نه راپورته کیږئ مطمئن کینئ، کم از کم 3 ځلې رب اغفر لي ووایئ، بیا دویمې سجدې ته لاړ شئ. او چې د رکوع نه دې سر پورته کړی نه یې سجدې ته ځي، د لومړنۍ سجدې نه دې لا سر نه یې پورته کړی دویمې ته روانې، ته په دې باندې پوه شه چې دا لمونځ ستا لمونځ نه دی. د تخلیق سر زره قسمونه وایي چې یو الله 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 شته دی. ځمکه ګویا د اسمانونه وایي چې یو الله 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 شته دی. په ګونګه ژبه دریابونه وایي چې یو الله 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 شته دی، چې یو الله 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 شته دی. شته داسې غرونه